سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. نن چې زما کومه موضوع ده نو هغه هم ډېره مهمه ده، خو په هغې خبرې ډېرې کمې کېږي، حالانکې دا زموږ د چاپېرچل یوه حصه ده، زموږ د ټولنې برخه ده. او نن زه خبره کومه د چرمخکۍ په حواله، یا ځینې خلک ورته چرمکۍ وایي یا چمچکۍ ورته هم وایي. په انګلیش کې دې ته کامن لیزرډ یا هاوس لیزرډ ورته ویلی کېږي. دا زموږ په کورونو کې تقریبا په کلو کې په هر یو کور کې دا موجود دی. اکثر خلک دا تپوس کوي چې آیا دا زهریله ده که نه ده، او که دا په څه خوراک کې یا په پیو کې ولویږي یا په ترکارۍ کې ولویږي یا څه په نور پخکړو کې ولویږي، نو دا که سړی وخوري نو دا زهریله ده که نه ده، او که زهریله ده نو د دې علاج بیا څه پکار دی. زه په دې ټولو خبرو باندې تاسو ته تفصیلي رڼا اچوم. خو د ټول نه مخکې به موږ دا وګورو چې دا چرمخکۍ اصل کې دی څه څیز. چرمخکۍ چې کومه ده دا هم د لیزرډ یا دا کوم ځناور چې خویږي په ځمکه د هغو یوه دغه دی، دا سپیشي ده یا د هغو یوه حصه ده. او دا عموما په زموږ په کلو کې چې څومره کورونه دي په ټولو کورونو کې دا موجود دی. د دې عمر چې طبیعي عمر د دې تقریبا 15 کاله او دغه د دې لینت یا د دې اوږدوالی چې دی د 3 انچو نه د 6 انچو پورې عموما کیدی شي. او رنګ خو تاسو ته پته ده چې لکه زیاتره چې دا زیړبخنی یا خړمیچنه غوندې رنګ هم کیدی شي، بعض وخت دا تاپي هم وي، خو دغه ټول د دې خپل قسمونه دي. دا چې نو دا لکه په دیوالونو او اکثر په چتونو باندې هم ګرځي. ډېر خلک دا هم وایي چې یاره دا څه سلیخ پې لګېدلي چې دا د دیوال نه یا د چت نه رالویږي. نو دا سلیخ نه، خو د دې دا خپې چې کومې فوټ پیډس ورته وایي، په دې کې واړه واړه یختۍ او هغه دومره ګڼي چې په هغې دغه باندې د په دیوال یا په چت پورې ځان ونښلی او د راتاوېدو امکان یې ډېر زیات کم وي. دغسې که موږ وګورو نو اکثر خلک دا هم وایي چې غاښونه یې که نه نو د دې غاښونه خو داسې زموږ د دې غاښونو په شان یا د نورو ځناورو د غاښونو په شانتې نه، خو دا اصل کې دا جبړه چې کومه ده د دې د هډوکې خپله حصه یو نري نري غونته کې دغه راوتي، دا تیره تیره لشې غونته کې ورته موږ ویلی شو، هغه راوتي او په هغې باندې دا د خپل کار راټینګوي. بیا چې دی نه د دې نه علاوه دا اواز هم کوي. ډېرو کمو خلکو ته به پته وي چې دا چرمخکۍ چې کومه ده دا اواز هم کوي، څنګه چې د کریډي خپل مخصوص اواز وي، خو دا عموما د شپې اواز کوي. دا تاسو د دې د اواز هم اورېدی شئ. د چرمخکۍ په حواله چې دی نه لکه مختلف قسمه میتس هم دي، یا د خلکو کمې عقیدې چې دي په نورو مذهبونو کې، خصوصا زه به د هندویزم خبره وکړم. هندوان چې هغو په دې ډېره عقیده لري چې یاره که چرمخکۍ د چا په ویښتو راولویږي نو هغه مري، او که د چا په پوزه راولویږي نو دا چل کېږي، او که مخې ته راولویږي نو دا چل کېږي. دا د خپلو د خلکو عموما په هره ټولنه کې، په ډېرو ټولنو کې دا د خلکو خپلې عقیدې، خو د دې په ساینسي لحاظ باندې د دې څیزونو سره هیڅ تعلق هم نشته. اوس راځم که دغه چرمخکۍ چې دا په څه دغه کې ولویږي، په پیو کې ولویږي یا په ترکارۍ کې ولویږي، عموما چرمخکۍ چې ده نو په دې کې لکه خپل زهر نه وي، خو د دې په دې سکن پورې یا د دې په دې وجود پورې بکټیریا ځي، ځکه چې دا په دغه ځایونو کې ګرځي، په کوم ځای کې چې عموما دغه څښاوالی نو په هغه ځای باندې دا چې په دغه طرف ځي یا په دیوال پورې یا په دغه پورې د چت پورې، نو په دغه کې دغه بکټیریا، په دې بکټیریا کې عموما یو بکټیریا د سالمونیلا، نو دغه سالمونیلا بکټیریا چې ده نو هغه د ده په وجود پورې، نو کله چې دا په سشي کې د پخلي په څیز کې ولویږي او دا پکې پخه شي، یا که پخه هم نشي خو دغه اوبه یا هر څه چې دي نو هغه کنټامینیټډ شي، او دغه سالمونیلا کم بکټیریا چې ده نو هغه دغه اوبو ته یا دغه خوراک ته تلی شي. او څنګه چې دوه قسمه بکټیریا دي، لکه یو سالمونیلا بل ایکولای چې کومه ده، نو دا دوه عموما چې ده ډایریا کاز کوي او دغه کوي، دا دستونه لګوي، خېټې درد راولي ده او تبه راولي. نو دغه شانتې په دې کې یو چې ده دغه سالمونیلا ده. نو که کله هم دا په دغه کې ولویږي، ستاسو په پیو کې ولویږي یا په نور خوراک کې ولویږي، نو په کار ده چې خوراک په کار نه دی چې وخوړی شي، هغه ضایع کړی شي. که تاسو ته پته ونه لګي نو بیا هم دا ده
چې تاسو له الټۍ درځي یا زړه درته خرابېږي نو دغه علامات په شروع کې د دغه کیدی شي چې یاره تاسو دا سرسیس خوړلی چې هغه ستاسو وجود نه زغمي او عموما دا انفیکشن چې دی نو د 1 نه د 3 ورځو پورې چې دی دغه سالمونیلا دا انفیکشن بیا کیدی شي دغه د سالمونیلسیس وایي دغه انفیکشن چې وشي نو د دې سره لکه څنګه چې ما خبره وکړه نو د دې سره تبه راشي بیا او دستونه یې د خېټې مروړي وچ دړي د خېټې الټۍ ورسره راتلی شي زړه یې شېدلي نو دا ټول څیزونه چې دي دغې سره یي نو دغې بیا لکه یو دا چې دا کس چې دی ډیهایډریټ شي درته ډریپونه ولګي او د دې سره سره دله انټیبایوټیک ورکړی شي نو دی د هغې سره ښه شي نو په خپله چې ده نه دا لکه زهریله نه ده نه دا څوک چیچي نه څه بل څه کوي خو که په څه کې ولویږي نو انفیکشن بیا دغه کیدی شي عموما دا هم کیدی شي چې دی چې کوم سټول یا د دې چې کوم ډېره پکې پخه شي نو د دې چې کوم نور په انټسټاین کې کیدی شي څه لږ ډېر نور هم بکټیریا وغیره هغه تاسو ته دغه شي منتقل شي نو دغې نه هم کیدی شي خو عموما دا ده چې لکه په دې کې خپل جراثیم نه یا دا زهریله نه ده خو دغه جراثیم چې کوم دي نو دا د په وجود پورې یا په سکین پورې نښتی عموما چې دی نه خلک وایي چې لکه د دې فایده څه ده نو د دې چرمښکۍ فایدې هم ډېرې دي ځکه چې دا په کور کې نو دا اومنیور دی ته وایي او دا چې دی دا انسیکټ یا دا واړه حشرات چې دي دا خوري خصوصا لکه په دې کې مچان دي ماشي دي او دغه شان جولاګان دي یا نور حشرات دي عموما کاکروچ هم دا چې واړه کاکروچ هغه هم خوړی شي نو دغه څیزونه چې دي دغه حشرات چې دي ستاسو د کور نه دا ختمی یو قسم لا د پیسټیساید کار کوي لکه تاسو ته بیا ضرورت نه شي نور سپری امری وکړئ دغه وکړئ او داسې ویلی کېږي چې تقریبا یوه چرمښکۍ چې ده نو هغه د ورځې د 12 پورې حشرات خوړی شي نو په کال کې دا تقریبا 4000 او 400 پورې شي نو تاسو اندازه لګولی شئ چې لکه دا څومره فایده تاسو ته درکولی شي او کو په دغه کې لویږي په دې سیزونو کې لویږي ستاسو په ترکاریانو کې لویږي یا په دغه کې د پیو کې لویږي یا په نور سیزونو کې لویږي نو دا خو پکار چې تاسو احتیاط کوئ هر کله چې تاسو څه پخلی کوئ نو پکار ده چې په هغې باندې سرک دی چې دغه مسله نه پیدا کیږي او بله خبره په دې کې دا هم چې لکه ډېر خلک د کرکې د وجې نه هم لکه اوس د دې نه عموما تاسو ته پته وي چې لکه دا ټول یو نفسیاتي غوندې مسله ده حرام حلال زمونږ د دین برخه ده او موږ په دې باندې قوي ایمان لرو چې لکه فلانی شی حرام دی فلانی څیز چې دی هغه دغه دی د حلال دی نو که موږ حلال څیز خورو نو موږ دننه موږ سټسفای یو یا موږ ته دا پته چې یاره دا حلال دی او زموږ نیورو ټرانسمیټر یا زموږ د وجود کیمیکل چې دی یا هارمونل سیستم چې دی هغه په ځای باندې بیلنس وي خو دا په دې کې یو نفسیاتي حربه هم ده کله چې تاسو چاته ووایئ که نه نن وازمې تاسو چې کله چاته ووایئ چې څه څیزو خوري او بیا ورته وایي چې یاره په دې کې حرام څیزو یا پکې چندخه وه یا پکې چرمښکۍ لوده یا بل څه نو د هغه نیورو ټرانسمیټر به ریلیز شي د هغه کیمیکلز هارمونل سیسټم ټول پرووک شي او هغه له به الټۍ ورځي هغه به یا الټۍ کوي یا به ورته زړه خرابېږي د دې وجه دا چې لکه دا ټول چې دی دغه کیمیکل د ریلیز د وجې نه کېږي نو عموما که داسې ډېر خلک داسې هم چې چرمښکۍ وخوري او هغو ته پته هم نه هېڅ هم نه کېږي خو دلته به زه یو خبره بله هم وکړم او هغه دا چې لکه دا په امیون سیسټم باندې هم د دې ډېر زیات دغه یې دا ډیپینډ یا په دې باندې انحصاري لکه اوس په یو کوړمه کې وخوړه په یو څیز کې دا چرمښکۍ ډېرو خلکو وخوړه نو کیدای شي ډېر خلک به پکې داسې د چا امیون سیسټم چې ښی په هغو باندې بالکل اثرات نه وي د چا امیون سیسټم چې لږ غوندې کمزوری نه کیدای شي هغو له الټۍ ورشي لږ غوندې اثرات پې وکړي او ډېر چې د چا امیون سیسټم کمزوری مثلا ډېر عمر خلک دي یا ماشومان دي په دې وجه نو هغه چې کم دي نو هغه کیدای شي چې د مرګ خولې ته هم لاړ شي نو په دې سیس کې به ډېر زیات احتیاط کوئ د دې مطلب دا نه دی چې دا زهریله نه ده نو هېڅ هم نه کوي دا ستاسو په وجود باندې ستاسو په عمر باندې او دغه چې کوم ده څومره زهریله ده یا هغې باندې څومره جراثیم دي په دې ټولو څیزونو باندې دا ډیپینډ کوي نو پکار ده چې لکه په دې خبره کې احتیاط وشي خو کو د ورځ 2-3 پورې سنې نو بیا هېڅ هم نشته البته دا چرمښکۍ چې ده نو دا زهریله نه ده خو احتیاط ضروري دی د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان